الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې په پټه باندې د سعودي د حکومت څخه و حج ته تلمه د حج اراده مې وه، یا دا چې ډېر کسان په پټه باندې عمره کوي، نو دوی د میقاتونو څخه بغیر د احرامه حرم شریف ته داخلیږي او دوی چې کله هلته داخل سي بیا احرام وتړي، نو دوی باندې دم شته او که نشته. محترمه ډېر وروڼه موږ څخه په دې باره کې پوښتنه کړې ده چې دوی په پټه باندې د سعودي د حکومت نه په غلا حج کوي یا عمره کوي، نو دوی د میقاتونو څخه بغیر د احرام تیر سي حرم شریف ته داخل شي، نو هلته به احرام تړي، نو دوی باندې بالکلیه حتمی دم لازم دی، هغه به دوی ذبحه کوي. میقاتونه 15 کتابونه ذکر کړي دي چې ذات عرق اول میقات دا د اهل عراق دپاره، څوک چې په عراق کې اوسیږي د هغې ځای نه راځي، نو دوی به ذات عرق کې دلته د احرام اچي، دا د هغې دپاره میقات بلل کیږي. او دا شان د خراسانیانو دپاره ماورا و نهرین دپاره دغه میقات بلل کیږي. دویم ذوالحلیفه ده چې دا میقات د اهل مدینې دی، مدینه شریفه کې څوک اوسیږي د هغې دپاره دغه میقات بلل کیږي، د هغې مدینې شریف څخه څوک راځي حج ته یا عمرې ته. دریم جحفه ده وهو میقات اهل الشام، دا د اهل شام دپاره په شام کې څوک اوسیږي د هغه ځای نه راځي عمرې دپاره یا د حج دپاره، دا د هغې میقات بلل کیږي، دلته به دوی احرام اچي. والرابع یلملم، یلملم دا میقات دی د اهل یمن دپاره، د یمن د خوا چې کم کسان راځي په قصد باندې د حج یا عمرې، دغه یلملم د هغې دپاره میقات بلل کیږي. والخامس قرن وهو میقات اهل نجد، او پنځم قرن دی، دا میقات دی د اهل نجد دپاره، د نجد د خوا چې څوک راځي د هغې دپاره دا میقات بلل کیږي. اوس چې د دغو ځایونو څخه څوک بغیر د احرامه حرم شریف ته داخل سي، نو په دوی باندې دم لازمیږي. فقهاء کرام لیکي رجل جاوز الميقات على قصد حجة او عمره بغیر احرام، تجاوز د میقات څخه وکړي، میقات نه تیر شه په قصد حج او عمرې باندې بغیر د احرامه، ثم احرم، بیا چې هلته داخل شه احرام یې وتړئ، فانه یلزمه دم ای شاتن، په ده باندې بیا دم پسه ذبحه کول دا لازم دی. معززو دا کم کسان چې په پټه باندې ځي د هغې حج صحیح کیږي او بغیر د احرامه چې هلته ولاړ سي هلته به احرام وتړي، په دوی باندې صرف یوه دمه ده، هغه پسه ذبحه کول دي، هغه به دوی ذبحه کوي، نو بیا یې غاړې ورباندې خلاصې دي. الفتاوى السراجیه کتاب الحج صفحه 183. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.